بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو زه بیا کمپلیکس ایجوکیشنل چینل ته ښه راغلاست. هیله لرم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. بیا هم دوستانو موږ تاسو د ورډ 2014 د انزرټ مینو سره پات کیږو. نو راځم ورډ را خلاصوم. مخکې له دې چې موضوع ته لاړ شم که زموږ چینل نه وي درسره سبسکرایب کړی دوستانو زموږ چینل درسره سبسکرایب ویډیو درسره لایک او د بیل آیکن کېکاږئ تر څو نور ویډیوګانو څخه هم باخبره شئ. نو راځم ورډ را خلاصوم. بلنک ډاکومنټ اخلم. انزرټ کې موږ تاسو نن د الستریشنز ګروپ وایو. ټیبل باندې موږ تاسو مفصل بحث وکړو. د لیاوټ مینو ډیزاین مینو مو سره ولوسله. نن الستریشنز وایو. پکچر وایي. پکچر کې دوستان موږ تاسو کولای شو چې یو پکچر را انزرټ کړو یا تصویر را انزرټ کړو. فرض وکړو په دې تصویر کلیک کوم زه انزرټ ته هم زه پکچر را انزرټ کوم. خو مخکې له دې نه موږ تاسو دلته یو څه متن اخلو. ځکه متن کولای شو موږ تاسو پکچر سره اډجسټ کو. اوس راځم پکچر انزرټ کوم. مثلا دا پکچر زه انزرټ کوم. پکچر له شاوخوا موږ تاسو وړوکی کولای او غټولای شو. سایز دی البته. خو که چیرته پورته کش کوم ګوره د متن په منځ کې د شان راځي. زور تم چې نه په دې قسم نه وي. په دې لیاوټ آپشنز باندې به کلیک وکیا. د ما پکچر د سره کم وي. و ټیکس راپینګ په منځ کې د کله چې ټیکس سره وي سکویر د شاوخوا ته د متن تر تاو سي د وسط کې راشي. د سي دراشي بیا کلیک ور باندې وکړئ چې نه ټایټ مکمل له تر تاو شي. یعنی نږدې دي شي ورته متن ډیر ورته نږدې شي. ترو هم دومره خاص دا تفاوت نه لري سره لاندې راځو. بل کته پورته د تری متن وي خو د شاوخوا ته نه وي. موږ ورته خو که چیرته ورته چې بیهایند ټیکست شاته د ټیکست شاته د پرويزي کله کله موږ تاسو تصویر د ټیکست شاته هم لیږو. نو ورته کنه ان فرنٹ اف ټیکست د ټیکست مخه ته دی په دې شکل کې. خو د دې یو اپشن یو خو به بل د دوستانو چې موږ تاسو دغه تصویر خپل اختیار ته راځي. که چیرته موږ تاسو په لومړنی اپشن کې کلیک کړئ ګوره موږ تاسو د تصویر وړلې راړلې کړلې سو ګوره ډېر د فل د موږ کنټرول کې نه ده. موږ تاسو نش کولای فل کړو. خو را ورشي دلته ورته ان فرنٹ اف ټیکست ورته انتخاب کوي. اوس تاسو فل کنټرول کې شو ګوره هر طرف ته وړلای شي. مشکل نه لري سره. بل د فارمټ مینو سره خلاصي کویکلی اوس اپشن یې وایو ریموو بیک ګراوند. دا بیک ګراوند لري کول دي د دې کچیر د بیک ګراوند ولري دا بیک ګراوند دغه لري کوي. زه ورته چې نه کنټرول زائد کیپ چینجز کنه ډیسکارډ آل چینجز مکمل چینجز ختم کړ. کریکشن دی چې موږ تاسو دغه رنگونه تیزول او کمزوري کولای شو. د پکچر قسم دي کلر د رنگ ورته ساده انتخاب سره کوم انتخاب. ارټیست افیکټیو دا هم یو څه افیکټونه دي چې خپل پکچر ته ورکول شي. دلته ریسایز کول شي دي نه ایمیل سایز باندې په کوم سایز باندې خو سایز یې وړوکی غټولای شي. ورته چینج پکچر لدی جن تغیرولای شي یا افلاین به کلیک ورته وکي بل پکچر راوړي دی په موږ نه راوړو. نو دلته په دې باندې ریسیټ پکچر برته خپل حالت تراوله مکمل خپل حالت ته برته یوسه. زه راځم دلته یو آپشن دی ورسره پکچر په کوم قسم درته وخی. ګوره د مختلف سټایلونه ورته ورکړي د ډیزاین ورته ورکړي چې تاسو کولای شئ پیغه کې ځانته سیټ کړئ دا پکچر مو. پکچر بارډر کوم رنگ وي په دې رنگ کې دی وي. پکچر افیکټ سره کوم د 3D حالت دی وي سره کوم شیډو ریفلیکشن دی ولري کنه. ګوري دا مختلف قسم شکلونه موږ تاسو ورکول شي دي نه بیویل په دې شکل کې دی وي په دې شکل کچیرته موږ تاسو دلته یو بل سوري دا نو آوټلاین دلته راځم یو بل فرض کړه دا سټایل ورته انتخابوم. اوس راځم 3D افیکټ سره راځم دلته افیکټونه ورته ورکول شي. په دې افیکټ کې یا دا افیکټ غواړئ هر افیکټ چې تاسو غواړئ په اپلای کولای شئ. نو دا قسم ریفلیکشن دی انعکاس دی ولري کنه 3D حالت دی ولري کنه 3D په کوم قسم کې دی. ګوره پکچر ته قسم سټایل موږ تاسو ورکول شو دی نه د پکچر لیاوټ پکچر شکل سره خمي. کچېره موږ تاسو متن سره انزرټ کول وغواړو نو کولای شئ د متن هم سره انزرټ په کوم شکل کې په دې شکل کې دلته متن سره ولیکئ. برته کنټرول زائد وهمه ران فارمټ مینو کې بیا هم پکچر پوزیشن نامه پوزیشن موږ تاسو انتخابول شي. د متن د صفحې په کوم ځای کې دی سوري دا د صفحې په اړه کې درته تعینوي لاندې کاته کوم ځای کې دی وي.
او ټکس ریپینګ هماغه اپشن دی چې موږ تاسې ټایټ تھرو ټاپ اینډ باټم ښکته او لاندې تر متن وي بیهایند شاته دی وي د متن که نه مخې ته دی ان فرنټ اف. بل راځو برینګ فارورډ که چیرې موږ تاسې څو تصویران ولرو دې جنه یو بل تصویر را انزرټ کومه. زه راځم دا تصویر هم راوړه او دا تصویر او دا تصویر دا دوه تصویر هم راته را انزرټ کړه. دا هم سایز یې ورته وړوکی کومه او خپل کنټرول ته یې راولم. اوس راځم فرض وکړه ما دا دوه تصویر دي، زه غواړم چې دا د دغه وروستی تصویر د څنګه شي مخې ته راشي. نو برینګ فارورډ به ورته کلیک کړئ، برینګ سینډ بیک باندې به ورته کلیک وکړئ، بیرته شاته لېږلی شي. سلیکشن پین دی چې نه داسې دې باندې کلیک سلیکشن پین درته راخلاصوي. نو سلیکشن پین کې موږ تاسې شو آل ټول راته وښایه، هایټ آل ټول راته بند کړه، دې چې نه شو آل ورته وایي. او دې چې نه موږ تاسې یو تصویر باندې کلیک کوو، فرض وکړه پکچر ټو راته سلیکټ کړه، پورته یې یوسه ښکته یې یوسه، دې چې نه کولی شو. د سترګه باندې کلیک وکړئ، هایډ یې کړه یا ان هایډ یې کړه، کولی شو تصویرونه هایډ او ان هایډ. سلیکشن پین دا کار ده دوستان. تصویر باندې بیا کلیک فارمټ ته راځو. فارمټ کې دلته بل اپشن الاین ابجیکټ. که چیرته موږ تاسې دغه دوه تصویران فرض وکړه زه غواړم دا څنګه کوم برابر راولم، الاین رایټ طرف ته دواړه یو شان برابر راته راوله، او زه ورته وایم چې نه مثلا وسط کې دواړه یو شان راوله. که چیرې موږ تاسې دې تصویر ته موږ تاسې 3D حالت ورکړی ده، دا زه ډیلیټومه، بل پکچر را انزرټ کومه، بیا ښه درته معلومیږي. همدا پکچر راولم خو 3D حالت نه، ښه پکچر کنټرول ته راولم. اوس راځم ورته وایم دواړه سلیکټ کومه، شفت به ونیسئ، ګورئ دې باندې به کلیک کوئ، بیا به شفت ونیسئ دوستانو په کیبورډ کې، دا بله بټنه به ورسره دا بل پکچر باندې به کلیک کوئ. سوري اوس به راشئ فارمټ کې، فارمټ کې ورته چې الاین یې کړه راته چپ طرف ته، ګوره چپ طرف ته مساویانه درته الاین کوي. سنټر ته دواړه وسط ته که زه دا وړوکی تصویر دا شاته بیایم، سینډ بیک چې بل ترمنځ موږ تاسې تفاوت وکړی شو. راځم ورته وایم چې لیفت طرف چپ ښي طرف ته سوري تنظیم برابر یې کړه راته، الاین ټاپ بره طرف ته یې راته برابر کړه، زه ورته وایم الاین باټم ښکته طرف ته یې راته برابر کړه. چې موږ تاسې کولی شو دې جینې تنظیم کړو، دې جینې کولی شو ګروپ یې کړو، یو ګروپ یې کړو. نو ګروپ ورته وایم کلیک پې کومه، دا یو ګروپ شو، دواړه یو تصویر په شکل شو، ګوره غټولی وړوکی کولی شو. زه راځم بیرته په همدې باندې کلیک کوم، ان ګروپ یې ورته وایم. دلته یو بل اپشن لرو دوستانو، موږ تاسې کولی شو دا روټیټ کړو یو تصویر، په دې تصویر باندې کلیک کوم یا په دې تصویر کلیک کوم، روټیټ یې کړه راته 90 درجې په اندازه، 90 درجې په اندازه لیفت طرف ته راته روټیټ کړه. فلپ ورټیکل سرچپه یې کړه راته، فلپ هورزنټل دا بل طرف ته راته واړوه، کولی شو موږ تاسې دې نه روټیشن ورته ورکړو، روټیټ یې کړو. تصویر باندې کلیک کوم، کرپ څه کار کوي، کرپ موږ تاسې کولی شو دغه تصویر مو ریسایز کو، سایز یې غټه وړوکی کو. د کرپ اپشن به ونیسئ، ګوره کوم ځای غواړئ چې کرپ یې کوي، مثلا دا ځای دې ما په کار ده، فقط دومره مې په کار ده، نور مې نه ده په کار. نو دې باندې به یې کلیک وکړئ، دا به څنګه شي کرپ شي، هغه کوم ځای نه چې تاسې نه دی په کار هغه څنګه کوي درته ښیي. او دې ځای نه سایز ورکولی شئ، کولی شئ سایز ورته غټه وړوکی کوي، اندازه ورته غټولی وړوکی کولی شئ. دا د فارمټ شپ سره هم همدا شان ده او پکچرو سره هم همدا شان ده. دلته راځم انزرټ کې، انزرټ کې موږ تاسې آنلاین یو پکچر که چیرې انټرنیټ ولرو آنلاین را انزرټ کولی شو. مثلا موږ تاسې یو د ونې یا د یو څه شیانو عکسونه پکارېږي، کیدای شي موږ تاسې انټرنیټ ته اکسس ولرو، کولی شو را ډاونلوډ کړو، خو موږ تاسې هلته اکسس نه لرو، نو څه ورته وایم ورک افلاین، افلاین یې ماته را انزرټ کړي، دې ځای نه مې انزرټ کولی شو. شپ باندې وکړو کې دا مختلف قسم شپونه الریډي بلټین دي په مایکروسافټ کې چې جوړ شوي دي، کولی شي شپ باندې کلیک وکړئ، هلته هر شپ چې تاسې وغواړئ په همغه باندې کلیک وکړئ، انتخاب یې کړئ او دلته به یې رسم کړئ، کشي کړئ. شپ کې هم دلته یو څه اپشن دي، شپ چینج کولی شئ، دې جینه مثلا رنګ ورته چینج کړئ د شپونو، دې جینه راځم دې ته دا رنګ ورکوم فرض وکړه، او دلته شپ بل شپ هم راوړلی شي، کلیک وکړئ کش کړئ بل شپ راوړئ، مثلا دې شپ دې ته دا رنګ ورکړئ. ښه 3 شپونه ما راوړي دي، د دې رنګ ورته دا رنګ اخلم. اوس راځم دې جنه شپ فل کوم رنګ ورته ورکړئ، رنګ خپل د لخوا ورته ورکولی شي، دې جنه هر شپ چې تاسې انتخابوي هغه فل کولی شي، دې جنه همغه ته رنګ ورته ورکولی شي. اوس راسئ شپ آوټلاین، د شپ آوټلاین د بیرونی لاین ته، بیرون لاین د ګوره سره په کوم رنګ کې وي، سپین رنګ کې وي، سور رنګ کې وي، تور رنګ کې وي، سره ګوره یو قسم رنګ اخلي، زه ورته وایم چې سپین رنګ دی، ګوره دې سپین رنګ واخیسته.
ښه دې چې موږ تاسو نور قسم ډبل والی او دغه ورکول شو شي خپل آوټلاین ته شیپ افیکټ 3D او 3D افیکټونه موږ تاسو دې جن ورکول شو دا افیکټ مثلا ورکړه شیپ تخپل افیکټ ورکول شو 3D حالت په دې قسم راته انتخاب ګوره قسم شیپونه موږ تاسو دې جن ورکول شو کوم موږ تاسو دلته ټیکسټ د شیپ باندې رائټ کلیک وکړو دلته اډ ټیکسټ په دې کې ورته ټیکسټ راته اډ کړه مثلا زه ورته چې افغان دا متن به ډبل کلیک انتخاب به کیا هوم مینو کې سایز ورته غټ کیا ګوره سایز مو ورته ورک ښه راځم اوس فارمټ کې دلته فارمټ کې دی چې موږ تاسو دا شیپونه ورکولای شو متن ته دا دوستانو کله چې متن نه وي بیا نه فعالیږي دا تر هغه پورې نو مجبور یو متن به په ټیکسټ کې لیکو په سوري په شیپ کې لیکو هغه نه رسم موږ تاسو ته اپلای کولای شو دی چې ورته ورکه سره کوم رنگ کې ورته ورکه فل رنگ ورته ورکه مثلا سپین رنگ او آوټلاین رنگ سره کوم وي سور رنگ یا زیړ رنگ آوټلاین رنگ ورته ورکول شي بل د کوم سټایل دا دته هم 3D سټایل ورکوي او کنه کوم سټایل تاسو چې وغواړئ ورکولای شي دا ټول همغه ټیکسټ افیکټ دي د ټیکسټ افیکټ دا ټیکسټ ډایرکشن دی د سره کوم وي په د سی دی وی او کنه په دې قسم دی ټیکسټ ډایرکشن ورته انتخاب الاین ټیکسټ راته سنټر ته کې لیفت ته کې رائټ ته کې کوم سنټر ته موږ ورته بل پوزیشن د دې پوزیشن د چیرته وي په کوم طرف کې دي خو موږ تاسو د دې پوزیشن هم په صفحه کې برابرولای شو دا امداد سره کوم دا هم هغه اپشن ټول هغه اپشن د دوستانو چې موږ تاسو د دې د شیپ سایز څنګه کولای چینج کولای شو نو دا هغه اپشن دي چې پکچر کې وي یو څه د الټ اپشن متفاوت وي چې هغه ما درته کارولې دلته یو بل اپشن دی چې موږ تاسو چینج شیپ چینج کولای شو په دې شکل باندې موږ تاسو د شپ هر قسم ته تاسو وغواړئ دلته راشي کلیک ور باندې وکړئ مثلا دې شکل ته ځړو چینج کوي راته دلته یو بل اپشن د پوینټونه راته ایډیټ کی خپل موږ تاسو چینج کو ګور هر پوینټ کش کا هر طرف ته تاسو وغواړئ شپ څنګه کولای شي تغیرات ورکړئ راوړل شي بل دلته د دې جن موږ تاسو ټیکسټ باکس اسه ډرا ټیکسټ باکس یو ټیکسټ باکس کې موږ تاسو متن لیکلی شو دوستانو ټیکسټ باکس کله موږ تاسو ته پکاريږي چې موږ تاسو کولای شو د کې بیا قسم متنونه ولیکو قسم متنونه کې لیکلی شو نو دوستانو دا د موږ نننۍ درس کې چیرې ویډیو مو خوښ شوی بیا هم زموږ چینل سره سبسکرایب شیر لایک او د بیل آیکن یادونه باسي خو وخت ښه چاره خدای پامان